د دعا د آدابونه یو ادب دا دی چې د بهترین اوقاتو اهتمام به کوي، ځکه بعضې وختونه هغه دي چې په هغې کې دعاګانې زیاتې قبلیږي. په احادیثو کې بعضې وختونه ذکر دي چې سړی په هغې کې د الله نه دعا غواړي، نو امید دی چې دعا یې زر قبول شي. هغه وختونه قرآن او سنت کې ذکر دي، په هغې کې اول د شپې په منځ کې یا د پېشمني په وخت کې دعا الله رب العالمین د بندگانو دعا ښه قبلی. هغه دعا چې هغه د شپې په منځ کې وشي یا د پېشمني په وخت کې وشي، ځکه الله رب العالمین د هغې بندگانو مدح او صفت بیان کړی دی چې په دغه وخت کې د الله جل جلاله نه د خپلو ګناهونو معافي غواړي او په دې وخت کې دعاګانې غواړي. الله وایي وبالاسحار هم یستغفرون، او په وخت د پېشمني کې هغوی د الله نه د مغفرت دعا غواړي. داسې حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فرمای څوک دی چې زمانه دعا وغواړي زه دغه دعا قبول کم، څوک دی چې زمانه سوال وکړي زه ورته ورکم، څوک دی چې زمانه مغفرت وغواړي او زه هغه ته مغفرت وکم. بل حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی د ابو سعید الخدری او د ابو هریره رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله مهلت ورکړي تر دې پورې چې د شپې درېیمه اولنۍ حصه لاړه شي، یعنی منځ شروع شي، نو رب کائنات د نږدې اسمان ته راکښته شي او وایي: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع. څوک مغفرت غوښتونکی نشته، څوک توبه ایستونکی نشته، څوک سوال کوونکی نشته، څوک دعا کوونکی نشته. او دا تر هغه وخته پورې حتی ينفجر الفجر، تر دې پورې چې سبا راوخیږي. حدیث د عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه کې راځي، هغه فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې هغه به فرمایل: اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف الليل الآخر. الله رب العالمین د شپې په آخرنۍ حصه کې بنده ته ډېر نږدې وي. نو فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. که دا طاقت دې کېږي چې په دغه وخت کې د الله ذکر وکړي نو اوی کام. دویم د اذان په وخت کې دعا چې بنده د الله رب العالمین نه د اذان په وخت کې یعنی د اذان وشي او د هغې نه وروسته دعا غواړي، نو دا دعا الله رب العالمین نه واپس کوي. ځکه حدیث امام ابو داود حاکم نقل کړی او شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع کې صحیح کړی دی. سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي: سنتان لا تردان او قلما تردان. دو دعاګانې دي چې نه واپس کیږي یا ډېر کم واپس کیږي. یو الدعاء عند النداء، د اذان په وخت کې دعا، او دویم وعند البأس، د جهاد په وخت کې دعا چې دا الله دا دو دعاګانې نه واپس کوي. داسې د اذان او اقامت ترمنځ چې سړی دعا وکړي نو دا دعا م الله رب العالمین قبلی، الله یې نه واپس کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله مسند کې او امام ترمذی سنن کې روایت نقل کړي.
هغه فرمایي چې انس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دعا د اذان او اقامت تر مابین دعا نه رد کیږي نه واپس کیږي غو ضرور قبليږي درم په مانځه کې چې سړی دعا غواړي په مانځه کې نو دغه دعا الله رب العالمین قبلی لکه د مانځه د دعا تذکره حدیث کې راغلی ده چې لینتهین اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء ولتختفن ابصارهم هغه کسان چې هغوی په مانځه کې د دعا په وخت کې اسمان ته ګوري دی د دې نه منع شي ګنې د دې نظرونه به الله واخلي په دې حدیث کې دا ذکر دی چې په مانځه کې دعا او په مانځه کې دعاګانې په حدیثو کې ثابت دي لکه د تکبیر تحریمه نه وروسته د استفتاح دعا اللهم باعد بیني وبین خطایا د رکوع دعاګانې په سجده کې دعاګانې او داسې نور څلورم چې ډېر زیاته قبلیږي او د قبلېدو ډېر امید دی هغه په سجده کې د الله نه دعاګانې غوښتل مؤمن بنده چې په سجده کې د الله نه دعا وغواړي الله یې قبلوي لکه څرنګه چې حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بنده چې خپل رب ته ډېر نږدې نو په حالت د سجده کې ډېر نږدې نو په دې وخت کې اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء بنده چې خپل رب ته ډېر نږدې په حالت د سجده کې ډېر نږدې نو دې وخت کې دعاګانې ډېرې کوي بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه د دې نه منع شوی یم چې زه قرآن کریم په حالت د رکوع یا په حالت د سجده کې ولولم نو په رکوع کې د الله تعظیم بیانوي بیا فرمایي واما السجود فاجتهدوا فی الدعاء او هر چې سجده ده نو په سجده کې واما السجود فاکثروا فاجتهدوا فی الدعاء په سجده کې دعاګانې ډېرې غواړئ نو مستحق او مناسب دا ده چې الله به ستاسو دعاګانې قبولې کړي پنځم د مانځه نه وروسته دعا فرضي مانځه نه وروسته دعاګانې الله قبلوي لکه حدیث امام ترمذي او نسائی نقل کړی شیخ البانی رحمه الله حسن کړی د ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې د الله نبی نه پوښتنه وشوه ای د الله نبی ای الدعاء اسمع کومه دعا ډېره ښه قبلیږي هغه وفرمایل جوف اللیل و دبر الصلوات المکتوبات د شپې په منځ کې چې کومه دعا وشي هغه قبلیږي او د فرضي مانځه نه وروسته چې کومه دعا وي نو هغه د فرضي مانځه نه وروسته دعا قبلیږي د وجه نه نبی علیه السلام معاذ رضی الله عنه ته فرمایلي چې معاذ زما ستا سره مینه ده نو ته د مانځه نه وروسته دا دعا مه پرېږده دا ضرور وایه چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک شپږم د جمعې په ورځ کې یو ساعت دی چې د بنده دعا د دغه ساعت سره موافق شي الله د هغه دعا قبلوي حدیث امام بخاری او امام مسلم نقل کړی دی د جمعې اوږد فضیلت نقل کړی دی بیا وایي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه په دې کې یو ساعت دی چې بنده په دې حالت کې د دغه ساعت سره نه موافقېږي چې دی ولاړې مونځ کوي او د الله نه دعا وغواړي مګر الله یې قبلوي د دې ساعت په باره کې ویل کېږي چې کله دا ساعت چې کله د امام په منبر باندې د کېناستلو نه شروع کېږي نو تر مونځ د ادا کولو پورې لکه حدیث د مسلم کې داسې راځي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة
نو دی وجه نه امام به په خطبه کې دعاګانې کوي او داسې په مونځ کې به دعاګانې هم کېږي. دویم دا دی چې دا د مازدیګر آخرنی ساعت دی لکه حدیث کې راځي فلتمسوها آخر الساعة بعد العصر، د مازدیګر نه وروسته آخرني ساعت کې دا ولټوئ. نو سوال دلته دا راځي چې دغه وخت خو د مانځه نه دی. د جواب دا دی چې کله یو انسان د مانځه په انتظار کینی د الله په وړاندې داسې دی لکه مانځه کې چې ولاړ وي. اوم د عرفې په ورځ باندې دعا الله قبلوي او به خاص په میدان د عرفات کې نبی علیه السلام فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترینه دعا چې دغه دعا د عرفې د ورځې ده. اتم د روژه ماتي په وخت کې الله دعا قبلوي، د روژه دار انسان دعا قبليږي او به خاص کر د روژه ماتي په وخت کې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو دعاګانې دي چې هغه نه واپس کېږي، یو د مظلوم خیرې او دویم د روژه دار انسان دعا. بل روایت کې راځي چې د روژه دار دعا تر دې چې روژه ماته کی او دویم د مسافر دعا تر دې پورې چې مسافر د سفر نه واپس شي. او روژه ماتي وخت کې یو روایت راغلی دی چې بعض اهل علم صحیح کړی دی او بعضو پکې ضعف بیان کړی دی چې ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، روژه دار د روژه ماتي په وخت کې چې دعا کوي هغه الله قبلوي. همداسې چې کله باران وریږي او په دې وخت کې سړی دعا وغواړي قبليږي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثنتان لا تردان او ما تردان، دو دعاګانې دي چې نه واپس کېږي، یو د اذان په وخت کې دعا، دویم د باران د وریدلو په وخت کې دعا. داسې د جهاد میدان جهاد کې دعاګانې الله نه واپس کوي، لکه حدیث کې داسې راځي چې ثنتان لا تردان، په یو روایت کې راځي چې یو د اذان په وخت کې دعا، دویم د جهاد په وخت کې دعا.